افغان کرکټ ملي لوبډلې بنگلادیشي کرکټ ملي لوبډلې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. نن د افغانستان او بنگلادیش کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لومړنۍ یوه ورځنۍ سیالي ترسره شوه چې بنگلادیش کرکټ ملي لوبډلې د ټاس په ګټلو سره په خپله د بیټینګ فیصله وکړه چې په 48.15 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 221 منډې جوړې کړې او د 222 منډو هدف یې افغان لوبډلې ته وټاکه. یا د هدف افغان لوبډلې په 40.1 اور کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې عظمت الله عمرزي او راشد خان درې وکټ او اعلی محمد غضنفر 2 او ننګیال خروټي بیا 1 وکټ ترلاسه کړه. د بنگلادیش لپاره په توپ وهنه کې توحید هیرودی 500 او مهدي حسن 80 منډې جوړې کړې. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې رحمان الله ګربز او رحمت شاه 50 منډې جوړې کړې او عظمت الله عمرزي بیا 40 چټکې منډې جوړې کړې. د بنگلادیش لپاره په توپ اچونه کې تنظیم حسین 3 او سیف حسن او تنویر اسلام 1 وکټ ترلاسه کړه. هیله دې نه وي چې د یادې لوبې غوره لوبغاړي جایزه عظمت الله عمرزي او د میچ چینجر جایزه راشد خان ترلاسه کړه. د یادو لوبو په دوام افغان لوبډله به راتلونکي شنبه د کابل پر وخت 4:30 بجې د بنگلادیش لوبډلې پر وړاندې میدان ته